پرون په 11 بجې موږ د خپل ورور چې دی د خاورو ته سپارلی او زه خو پخپله هم نه، زه خو سعودي عرب کې مزدوري کوم. په دې تېر شوي 26 تاریخ 4-5 ورځې مخکې زه لاړم سعودي عرب ته، او بیا چې هلته کې د دې واقعیت نه خبر شوم نو زما ورور دی، د کشر ورور دی زما، هغه سره مې رابطه کوله او په رابطو کې هم رابطې نه کېدې. اخره کې چې رابطه وشوه هغه راته یو میسیج وکړو چې یاره دغه شانتې خانجي دته به هم خانجي وي، خانجي وفات شو. نو د هغې نه وروسته چې دی د هغه واټساپ چې دی نو د هغه واټساپ ما دوباره نه دی فالو کړی چې دا میسیج چې مې اورېدلی وی مې د هغه واټساپ نه دی، او داسې حالات را باندې تېر شوي دي. مونځ مې کو په ایرپورټ کې وم را روان وم، مونځ مې کو او کس راپسې راغی تا خو بل خوا مخ کړی قبله دسې ده، او کس په منځه کې راوګرځولم مې ویې قبله دسې ده دسې مونځ وکړه. دا د هغه ماشومان دي، واړه واړه دا بچي دي، دا دوه د هغه بچي دي تقریبا چې دا او څلورې لوڼه دي، او دا یتیمان راته پاتې شو. یاره په دغه ټایم کې خو سړی داسې لکه تا باندې چې څوک یو کرنډل نه درکړي، یو ناڅاپه ګړز نه یا چې یو تندر چې وایي راخلاص شي که نه،